بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو. نن مهم خبرونو کې یو خو دوبۍ په حواله سره چې اشرف غنی ولې وستلې او دوبۍ پاکستان ته تازه پیغام او لکه ورسره د طالبانو ان افغانستان حکومت منل دا او ساجيبغونی سچويشن په دې خطه کې جوړیږي ان د ایران د امریکا جنگ صورتحال ارسي خو دلته معاملات بدلیږي بل پاکستان او افغانستان د خبرې روانې دي چې یعنی تاسو ته ما په نوم ویلو چې کوم امیر المؤمنین دی اخو زاده هیبت الله صاحب هغه پاکستان سره هغه دا اولی خاموشي اختیار کړی د دورا باندې د ټولو خبرونو به راځم چې مشترکه اپریشن باندې سوچ روان دي چې افغانستان کې ترخګرو خلاف یعنی د کم دا ویل کیږي چې دلته ګروپونه دي یا ټي ټي پی دا یا نور دي یا دیش دا یا مختلف ګروپونه دي په دې موضوع باندې خبره کوم خو اصل موضوع د دوبۍ هم دا چې دا سره سٹارټ کیا خلما تاسو ویډیو اخیره پرې وګورئ او لایک سبسکرایب لازمي راکوئ اول خبره دا چې دوبۍ تاسو ته پته ولګي دا چې ایران په سچويشن کې نه امریکا ایران په سچويشن کې پاکستان یو قسم سخت مخالف شو دوبۍ نه ډېر خلک پاکستانیان او وستلی هم شوي دي او ډېر زیات هلته کې پرابلم هم جوړ شوی بیا ورسره دوبۍ پیسې مو غوښتې پاکستان ورته اقدام ورکولي چې سعودیا پاکستان سره ولاړو او ورته چې پیسو غم مه کوه سهار یې وغوښتې شپې ورته پیسې رسېدلې وي لکه 2000 پاکستان ریاکشن وکړو یعنې دوبۍ سره اندروني چې کوم معاملات دي پاکستان خراب شو نو دوبۍ یو خو اشرف غني چونکې د طالبانو خلاف نو ظاهره خبره چې اشرف غني ویستلو اشرف غني کم دی دا ګاډي لګونه پرابلم دی ما سره ډېر اور نه وي ناست دی په دې باندې لګ ډرایوینګ زده کوم نو لږ شانتې غلطي وکړم اشاره راغله خیر اوس ګاډي کې ځکه مجبوره نه کوم چې مصروفیات وي چې اسټوډیو کې کینو یا افس کې کینو چې تاسو دا وکړو خو بهرحال اشرف غني ویستلو کې یو تازه پیغام پاکستان ته ورکو افغانستان طالبانو ته هم هغه سپورټ خبرې هم کیږي او نور چې پاکستان وګوري چې اوس دا پاکستان د ځکه نخته دي نو طالبان هغه لکه یو طرف ته روس بل طرف ته اوس دوبۍ افغان طالبانو ته او کومنه پکې دي یعنی هغه خپل مفاد د مفاد او جنگ چې کوي یعنی مطلب پرس دنیا دا یقینو منا چې بسو یو خلکو کې دومره زیات مطلب خبره تزنو بیا نور تزي خو بهرحال چې مفاد نه وینو دا څوک هم داسې نه کوي خو بهرحال په دغه ځکه دوبۍ چې کومه ده پاکستان ته ډېر سخت پیغام قسم دا په حواله سره ورکړه اوس راځو د پاکستان افغانستان دا خبرونه هم راغلي دي چې یو لکه کوم ډله غټه ډله ورته دا ویلی شو چې کوم سربراه دی اخوند حبیب الله صاحب دی او ګروپ دی نو هغه ګروپ یې ما ته ویلو چې څو ګروپونه دي که نه په طالبانو کې خو هغه ګروپ چې کوم دی هغې پاکستان سره داسې خبرې شوي اندروني پټې چې افغانستان کې لکه ټي ټي پي خلاف شو د نورو خلاف شو اپریشن مشترکه وکړو یعنې جوینټ اپریشن هغه باندې او روان دی چې په دې حوالې سره به دغه صلح هم راشي او پاکستان افغانستان معاملات په سم شي یعنی دا مخکیم اپشن کې وو چونکې طالبانو سره نو منلی یعنی نیم یو ګروپ لکه کومه تاسو ته ووې چې منل خو نورو ګروپونه چې کوم دي چې هغې خلاف دي یا انډیا لاس کې دي لکه اوس انډیا نه پس دوبۍ شوه دوبۍ نه پس ایران هغه روس شو روس امریکا ته هغه ورکوي ټولې نړۍ ته زور ورکوي هغه هم پاکستان سره دومره خاص هغه نه دی مخلص خو بهرحال په دلته کې یو عجیبه غونې د خطې کې صورتحال جوړ شو اوس موږ خبره به د هیبت الله صاحب کوو چې که تاسو وګورئ د څومره سچویشن چې تېر شو نو هغې باندې سوشل میډیا باندې یا نور هغه باندې ډېر خبرونه دا چې چلیږي چې یاره خاموشي دا پاکستان خلاف داسې بیان نه راځي یا داسې نور څه هغه نه راځي او دا څه وجوهات کیدی شي نو چې کوم خبرونه موږ درکولو نو دا تاسو ته ورو ورو حقیقت پته لګي چې ګروپونه پکې شته او د انډیا سپورټ ډېر غدي اوس دوبۍ پکې راغله روس پکې راغله او دلته دا خبرې هم کیږي نو اوس دغه معامله به تاسو ډېر زر وګورئ چې یو طرف ته کیږي یعنې پاکستان هم دغه معامله داسې نشي پرېښودی
بل طرف ته د تحریک انصاف باندې هم ډیر زیات بحران دی. کسان ورته لکه بدر کړي دي، نور حالات خراب دي. یعنی د صوبې کې بدامني تاسو وګورئ، ټینشن صورتحال جوړ دی. بیا اختر نه پس شمالي وزیرستان کې ډپا کې یا نورو ځایونو کې تاسو ګورئ کرویانې هغه د سټیل روانې دي. او خیبر پښتونخوا خبر به زه کوم چې لرور پښتنو کې دا لوی چې کوم ټینشن دی دغه طرف نه جوړ دی. نو په دې صورتحال باندې ما تاسو په اپډیټ ساتم. ان شاء الله تاسو ما سره اوسئ او دعاګانو کې میاد ساتئ. تاسو ورور به تاسو دعاګانو کې یاد ساتئ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.